نن چې کومه پیښه په کابل کې ترسره سوله دغې نه وروسته د زیاتره د افغانستان ملي لوبغاړي په دغه باندې ډېر درد لیدلی دي چې خاص کر رشید خان ګلبدین نایب محمد نبي او همدغسې مجیب زدران. سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان لوبغاړي وښیم لکه رشید خان، محمد نبي، ګلبدین نایب، مجیب زدران، حشمت الله شهیدي چې نن کومه پیښه په کابل کې ترسره سوه. د کابل یونیورسټي باندې یو ډېر سخت برید د ترهګرو لخوا نه ترسره سه چې په دغه کې اوسه پورې که موږ وګورو 100 نه زیات کسان شهیدان سوي دي او بل خوا 150 نه زیات همدغسې بیا ټپیان هم دي. خو بل خواته د افغانستان که موږ د افغانستان ملي لوبغاړي وګورو په دغه باندې دغه برید نه وروسته د افغانستان رشید خان ډېر زیات دردېدلی ده او خپل ټویټر پاڼه کې فیسبوک کې د افغانستان خلکو سره غم شریکي ښودلی او دغه کابل پیښې باندې ټویټ کړی ده. دې نه علاوه د افغانستان محمد نبي هم همدغسې د رشید خان غوندې ټویټ کړی دی، یعنې هغه هم ورباندې ډېر سخت دردېدلی ده. خو زه به تاسو ته د ګلبدین نایب په هکله باندې ووایم چې یو ډېر دردناکه ټویټ یې د کابل پیښې په هکله باندې کړی ده. ګلبدین نایب خپل ټویټر پاڼه کې بیا دغسې ټویټ کړی ده چې په انګلیش کې لیکلی دي چې موږ هیڅ حق نه لرو چې په دغه دنیا کې ژوند وکړو. یعنې دغه نه معلومیږي چې د افغانستان لوبغاړي په دغه برید باندې ډېر سخت دردېدلي دي او د ګلبدین نایب دغه ټویټ که موږ وګورو ډېر درد نه ډک ټویټ ګلبدین نایب کړی ده. او دې نه علاوه حشمت الله شهیدي بیا دغسې ټویټ کړی ده چې افغانستان خلکو سره او دغه کوم کسان چې په دغه کې شهیدان سوي دي هغوی سره یعنې زه وایي غم شریکي کوم او الله پاک د هغوی ته اجرونه ورکړي او خاص کر د افغانستان دغه سرتیري چې کوم دي د دغو نه هم ډېره زیاته مننه کړې ده چې موږ یعنې د موږ لپاره دوی دومره زر ځان ورورسوه او هلته هغه ټول ترهګر یې له بینه ویوړل. همدغسې مجیب زدران هم په دغه پیښه باندې د افغانستان خلکو سره غم شریکي ښودلې ده. نو دغه یو ډېره دردناکه واقعه وه نن د افغانستان په پوهنتون کې ترسره سوله. نو موږ به صرف دغه عمره کوي ووایو چې الله پاک د افغانستان کې دایمي امن او دایمي سوله راولي او دغسې افغانستان کې څوک بې ګناه خلک شهیدان کړي اول خو د الله پاک ورته هدایت وکړي او که چېرته هدایت ورته نه کېږي نو الله پاک د خپل غضب کې ګرفتاره کړي. تاسو هم لاندې په کامنټ کې امین و اتمن ولیکئ او همدغسې تازه خبرونه که تاسو ځان خبرور غواړئ نو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.